बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दी वीडियो की फॉन्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करो ठीक था संग چې موږ مخکې د ټیکست پراپرټیز ډیسکس کړل کنه د قشانت د فونټ او سو پراپرټیز ټیک تا د زما سره کوډ د ټیک د باقي ما دا کوډ لیکل دی او ما یو کلاس هغه سره فونټ په نوم باندې یو کلاس مې هغه سره صحیح ده په دې کې زما سره سمپل ټیکست پروت دی په دې ټیکست کې وسره زو چې کوم د فونټ پراپرټیز اپلای کوم صحیح ده دلته چې کوم فونټ کلاس یې ولغه کار کوم دلته کې وته کلر وته ریډ وته ما چې اپلای کی کنه اپلای کی بالکل اپلای کی مطلب زمونږه CSS صحیح کار کوي اوس د دې کې د فونټ پراپرټیز د لپاره چې کوم دی کنه زموږ سره سو پراپرټیز دی ټول اول چې کوم فونټ ماینس سایز دی فونټ ماینس سایز څه کار کوي چې د چې کوم دی د فونټ چې کوم د سایز دی دا غټي یعنی ټیکست سایز غټي نو زه ته چې د 20 پکسل زما سره د سایز غټي چې زه ته چې 30 پکسل نو زما سره د سایز بس کېږي دا غټي صحیح ده دا د فونټ سایز ټیک ده دغه شانتي په دې کې بل یو پراپرټی ده فونټ ماینس ویټ پراپرټی ده صحیح ده ویټ دا کار کوي چې د دې د ویټ چې کوم د थिकनेस ته کنه دا غټي کې پیړنواله او پیړنواله د کوم دی پیړ نه او یا نه رہی لکه څنګه دلته کوته 200 ورګما دیبا د اکشن د خپل فکس ونته کې صحیح ده چې کړه زوم چې د بولډ کا ٹھیک ده لکه څنګه چې مونږه پاره کې بولډ ټیک استعمال کړو ټیک ده هغه یو بولډ کار کوي دغه شنته پرې کې فونټ ویټ دا کار کوي چې د چې د بولډ کا یا وته زوته مچ د کا بولډ ریکا نور خ بولډ کا ٹھیک ده یا وته چې د لایټ کا لایټر د لایټر شي صحیح ده د خپل یو سو پراپرټیز ټیک ده او دلته کې زما سره د خپل ویلیوز هم موجود دي لکه 800 هم یو بولډ دی صحیح ده 800 هم بولډ دی دغه شان 700 چې په پراپرټي ورکه مونږ هم بولډ ده دغه شان 600 هم بولډ دی ټیک ده کله چې یو چې کوي کنه آیډیا وکړي 600 چې دا بولډ 500 چې د لایټ دی ټیک ده سره د لایټ دی نو 400 چې کوي هغه هم سیم ټو سیم دغه ریزلټ مال لکه نه زما سره فونټ ویټ چې بری کو جو ته چې دا بولډ کا ټیک ده مال ټیکست بولډ پکې ویم بل پراپرټی دا هغه فونټ ماینس ویټ ویټ کې وته زوی ما چې دا د سوري ویټ خو ما وکړه فونټ ماینس ویریانت صحیح ده دی کو زوی چې دا کا سی سمال کا یا غټی کا صحیح ده نو زه ته چې سمال کیپس کا سمال کیپس په دې کې د شي کم باقی درې نه هغه سمال کیپس وشي لکه مطلب چې خو کیپټل صحیح ده خدا چې کم دی دا د کیپټل پر دې د اولنی لیټر د باقی نه غټ دی صحیح ده دا وایي نه زما سره چې کوم د سره فونټ ویریانت ټیک ده بل چې کوم ضروری پراپرټی ده کنه هغه د فونټ ماینس سټایل ده سټایل کې ته زوم چې ده کې ایټالیک کا دی به ایټالیک شي چې کله ته ما د کا ایټالیک کا اوبلیک کا دا اوبلیک شي صحیح ده دا شان د مختلف پراپرټیز ان ټوټل 3 پراپرټیز ایټالیک ته نارمل او اوبلیک ته صحیح ده نو فعلا ته زوته د ایټالیک کا ټیک ده بل چې کوم ډیر زیاته ضروري پراپرټی ده هغه د فونټ ماینس فیملی فونټ ماینس فیملی پراپرټی ده صحیح ده فونټ ماینس فیملی کې ولا زو د فیملی ورکول شم ټیک ده مختلف فیملیز دي لکه چې کوم دا اول کې چې کوم تاسو کوریر نیب کوریر مونو سپیس کوي نو د به تاسو د فیملی چینج کی دا وینه د دې د سټایل چې کوم دا بالکل چینج کوشش صحیح ده سمال کیپس فی الحال ریموو کوم دا سمال کیپس پکې نه وي او دا وتیم کمنټ کما او دا وتیم کمنټ کما صحیح ده فونټ ماینس سایز بیسیک پرې ټیک ده نو د دې ته ګوره دا چې کوم دی دا زما سره یو چینج غونډه کې شروع ټیک ده کله دې نه دا اولنی پراپرټی لري کوم کنه کوریر نیم څه شي کوریر نیم ته پراپرټی لري کوم دا مثلا بیا چینج شروع ټیک ده بیا وتیم چې دا پراپرټی دا تیم لري کا د نورم چینج شو د کوم پراپرټی اپلای کی په دی باندې ریبن سے مونو سپیس اپلای کی صحیح ده نو په دې کې جو ته مختلف پراپرټیز ورکول شي مقدسي کې تاسو وګورئ چې زموږ سره ډیر شي پراپرټیز لري صحیح نه په دې کې جو ته چې کوم نه صرف وته ما صرف په دې کې یو پراپرټی ده پکې ټیک ته صرف دا چونکه ډیفالت وي سقشن سین صرف پکې ده سین صرف فلکشن دی ډیفرنٹ دی صحیح ده دا شان دې په دې کې کرسیو ده کرسیو پکې هم ده نو کرسیو هم دی او فونټ فیملی ده صحیح ده دا له خپل خوند کې ده ټیک ده خان په دې کې فینټیسی ده فینټیسی داسې غونډه کار کوي ټیک ده نو مختلف پراپرټیز دا چې تاسو کله ایکسپلور کړئ تاسو به آیډیا وشي صحیح ده دا قشنګ دی په دې کې وته
مختلف پراپرټیز ورکولای شو لکه څنګه چې ما کوریر د کرسیو مونو سپیس او د شنو ورکړل کنه نو دا قشن ته په لیکو ته زه ته ما چې دلته کې د وی سنس ماینس صرف دی صحیح ده به د دینه بعد د کې وی مونو سپیس دی صحیح ده او به د دینه بعد د کې دی کرسیو صحیح ده کرسیو دی نو واس دا بزو رساله کوم دا بزو د څه کوم سټیک تا او خدا خو بغیر دغه نه کوم ٹھیک تا او دا هم ریموف کوم او دا هم ریموف کوم وسه کار کې ها وسنګ ګور اول د ګور سنس صرف دا چې کوم سټایل اپلای شوی دا بالکل دا سنس صرف سټایل اپلای شوی دی که زه دینه دا مکمل باقی ریموف کوم نو تاسو وګورئ دا هغه سنس صرف هغه سټایل اپلای شوی چینج نشو صحیح ده په دې کې زه مختلف پراپرټیز لکه په یو ټایم باندې زه د ډیر شي پراپرټیز اپلای کوم نو کومه ته چې اول نه سنس صرف تو سنس صرف وګورئ که سنس صرف سره موجود دي هغه اپلای کې هغه نه موجود دغه نه بعد به اپلای کوم مونو سپیس اپلای کوم مونو سپیس نه موجود دغه نه بعد اپلای کرسیو اپلای که کرسیو نه موجود نو زه دلته کو زه ته فانټیسی اپلای کا صحیح ده دیو مختلف دغه ګوري ټیک ده لکه فانټیسی چې دای کنه زه سره کوم دا و د ریموو نو اوس به د کوم اپلای کې دی به ډایرکټ فانټیسی به اپلای کیږي اوس کنټرول زد کوم صحیح ده او د چل کومه دا فانټیسی را اخلم ټیک ده او فانټیسی پر اخلم دا په اول کې لګوم په اول کې ولګوم نو دا ویني دی اول کې ډایرکټ فانټیسی اپلای شو دا غنه بعد سنسری به اپلای کیږي که فانټیسی نه وي سنسری به اپلای شي دا نه مونو سپیس اپلای شي که مونو سپیس نه کرته وي اپلای شي صحیح ده نو دا فونت فیملی ده صحیح ده او دا زموږ سره د فونت یو سو پراپرټیز چې دا موږ ډیسکس کړل صحیح ده اوس موږ دا چې کوم دی یو پراپرټیز ډیسکس کړه خو په دې لپاره شارټ هند هم استعمالیږي هغه شارټ هند سره فعل جو کوم دا کمنټ هم کړلو کمنټ صحیح ده او د دې شارټ هند لپاره موږ ورکو فونت څه شي د دې لپاره موږ ورکو فونت خو ته مو چې فونت او ته ورکو ما چې د دې 20 پکسلز او ایریل دا پسې کو تور کومه دا ته پسې کو ورکومه چې ایریل دا وینه وسه پلی شروع بالکل پلی شروع صحیح ده بیا ودم چې دا د سنس صرف تیم ورګه سنس او سوري سنس صرف صحیح ده نو کپرس کې ایریل نه دی باکشن سنس صرف به پلی شي صحیح ده دا غشن د پدې کو د زوته من شي د شي کم سایز د کې مور کړل د مخ کو زوته چې ایټالیک د به ایټالیک شي صحیح ده او دلته کې چې کوم دی نو زوته من شي دا سمال کیپس کا سمال کیپس کې شول صحیح ده دا شارټ هند چې اول کې چې کوم راخي ایټالیک څه شي د ما سره فونت سټایل له او به سمال کیپس سره فونت ویریانټ 20 پکسل سره فونت سایز او د باقي چې کوم د سره فونت فیملی دا صحیح ده نو فونت فیملی په همیشه په اخر کې وي ځکه چې فونت فیملی کې ډېر پراپرټیز استعمالېږي په اخر کې به راځي ټیک ده دا زموږ سره د فونت او سو پراپرټیز ول ټیک ده دا چې وړه پراپرټیز دي او دا ډېر امپورټنت دي صحیح ده نو ډېر مننه زموږ ویډیو کتل لپاره او په دې ویډیو کې فونت مونږ کمپلیټ کړل تقریبا CSS مونږ ختم کړی دی او ان شاء الله په بل سیریز کې به جاوا سکرپټ سٹارټ کوو نو ډېر مننه زموږ ویډیو کتل لپاره السلام علیکم